یو خو چې دا دې کوڅې ته وځي او د چا څه په خبره شي نه خبره جو خبرونه دې ساس کېږي ولې څه دی دغه یې دا نمبر مې ورپدېږي پاپلیانه زه خو غم نشته زما که یو زوی دی زما زړه خوښي دی او ستا د ملا تیر دی نه به کوئ د غلا انجام صحیح دقه انجام یې چې د بل په کوټه کې به بې ناست دي وایل او ټکول به خوري د تورو تمبو شاته به پروت دي دا د غلا انجام دی که نه دغه دی دا دی پاپلیان هغه غل نه دی خو هغه به د دې شپو راتله کول هغه د چرسیانو سکین هسو چې نشیانو سکین نه که غلاګر بد نه سازېږي بس چې نشیانو سکیني غل به ای او زه یې داسې سړي ملګرتیا نه کوم که مې زوی شي که نه زوی دې ملګرتیا نه کوم دغه دی دا دی دا ځکه هغه ساده ګوجي په ضمانت ته تا ورلېږلی و چا ورلېږلی و هغه هم ګیر کړی دلته تړلی ده وایي په والو والو وله ملا ماته کړې ده ښې کړي ویم ښې کړي دا پسې ولې ورته پلار یې ځیم او دې له ځانه مټکوړ سار کوم او دا پسې ورته ښې کړي دغه دی دا دی سره خلاص نه شي خو یې نه دې کړې ولې ما ته یو زوی لکه رابار کړه منډه ویم خوله مه ورانوه خوله مه ورانه کړي دا کونټۍ د املا د رابغوم دغه دی دا دی ویم کانټینه زه یاد ساته زما نوم ساده ګل دی دې سړي ته مې ویلې وې که نه ما له دا پرېږدې وې دا خو بېګناه دی وې ما بښلی دی خفه کېږه مه دومره نیت سړی دی که نه په خدای باور کړه ما هم ورته ډېر مینت وکړو ما وې پرېمې ده خو بس مکه صدا کې پرېښودل دې نشته خو دا یاد ساته کانټینه چې غواړې دا خبر مې سره دې دا یاد ساته ښه چې څه ورته ویل پیره باندې که نه تا له به زه ډېرې کندې وګورم ویم چغې مه وه چغې مه وه پاپلیانه ویم هغه زوی خو څه کې چې هغه ساده ګل ده ولکه هم ورسره تړلی دی اوس خو به پسې خامخا ورځم چې پردی زوی ورسره ګناهګار شو چې پردی زوی ورسره ګناهګار شو خامخا به پسې ځمه دغه دی دا دی او ته یې راخله سمه که ډېره ښه خولۍ نه چې ته یو څه لوران هم کړي ما چغې مه وه سړی ورکړه په زړه مې رپي رپي ته ټوله رپېږي دغه دی دا دی ویم هغه خپل زوی مې څه کې چې هغه ساده ګل یې مې ورسره تړلی دی هغه خلک به څه وایي چې زموږ زوی په څه کې تړلی دی Vibration with Somo Surush Mohet. السلام علیکم پاپلین کاکا جوړ ټکړه خوشاله خیر وعلیکم السلام بچی څنګه خیر دی جی ستاسو طبیعت دې خیر خیر ته جی الله دې کامیاب کړي څه دې مخه کړی بچی پر دې سیزه بار ته سکار مې ښه ښه نو خیر دی خیر دی جی ستاسو خیالي گزاره کی مشران کشران ټول خري دې شکر دې الله دې خوشاله ساته چیرته یې مخه کړی دا اے بچی ها ډېر مې ستړی شو دغه دې دا دې الله دې چالم نشیان بچي نه ورکوي چې چالم نشیان بچي ورکړي دي که نه ها جی نو که غل نه وي نو دا به غل ای هغه که وخه نغزبي بند کړی کاټنې په خلا کې نیولې دی د هغه ضمانت له ور روان یم راځه ما سره چې اوبه وکړه الله دې ډېره اباد نه بچي الله دې مه خرابوه راځه الله دې کامیاب کړه ډېره مننه مهرباني وګوره څومره اخلاقي خلک دی دغه دا دی او زمونږ بچي خو چې کوم ځای ته لاړ شي هېڅ په چا د غلا دعوه کوي ای ښایي یا الله دا یو د عزت پردې راماندې راوایتې کندې لاله نشي کتلی یوې کندې نه ځان بار کړه هغه دې پلار مې راغی هله ای ښایي ای ښایي اوس پرېوځه په دې پنجره کې ما درته نه ویل چې دې سړي بچی شه زما دې نه منې د څوک چې د پلار نه منې دغه به انجامي دغه دی دا دی دغه نه دی دا دی پیمانګه عزیزه زما پکې څه ګناه ټوله ګناه ده ده خو ته په ضمانت پسې راغلی یم یم غلی شه سرکوزیه ته پسې څنګه راغلی زما پسې مور راغلی وه مور یې راته ویل زما بچی را خلاص کړه یم څنګه چې مور دقه شانتې دا سپین دی دا ما ته ویلی دی بچي او اوس پکې تم کښېنه سرکوزیه ځانې پکې پروت دي او ما دې بار کړه یم پیره غلی کښېنې دغلته یو د کوخر سره خبره کومه او پرېوځه پکې ته سرکوزیه سړي خو ناست دي دغه دا دی خدای چې زما دغه زوی به څه حالت دي خدای ته مې په جولۍ کې خیر واچې یم چې د غرو سره کېدې نو غل به یې څو پېرې د پلار پویه کشي پنځه وخته مانځله د خپل کار کوه
ته خو خان خپل غنم دې پرېښودلی نیمه شپو پورې ګرځي چرسیانو بنګیانو سره کښېنې ورېږه وایي پلار دې وایي چې ښې خوا یخه کیپې جاننا پردې راغله راوځي که ګو خان دا حالت ولیدو په شرمونو به وشرمېږم په شرمونو خو به شرمېږي دې خلاصه جي جي دا خدای د سره خلاص کړه ما دا به نه وي ویلې چې ښوروا والا خوراک کوې نو دا مسالې والا ته نه دا د نیا مېنده دې نه وي دا په لسو باټو باندې مې ځي اوس ښه دا راته وایي دې خلاص دا دې ماشومانو داسې یخې اوبه وړي دي نه جي تاسو څه نه دي ویلي تاسو اډر وکړئ نو کوم به جي ستاسو اډر نه بغیر خو زه څه نه شم ستا د لاس ما کرکنډ نه دې ځای نه ویسته داسې کار وکړه جي. ترکاري والا پخه کړه روټۍ والا راوړه او یخ اوبه شابه دا والا یو سره ویله ښه جي السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم څنګه دی وایي راځي کېنه راځي کېنه 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 دلته کېنه سرته کېنه سرته شریف سرته مشرانې که نه الله دې خوشحاله ساته لغړېدا دې څنګه دې ښې خیر دی طبیعت دې ښه شکر دی څنګه مې راپېښه وکړه چې تاسو سره راوېدم او ما ویل چې تا سره لږ ملاقات وکړم لغړېدا دې ستا غوندې دا درانه خرې زما ډېر زیات خوښي واخر تاسو په دې دور کې دا انټیک پاتې شوې دا پټکي دا کونډې ماشاءالله ماشاءالله ډېر خوب دروند بوډا یې وایي څه خدمت وکړم ما خبر خو خولې مې ته نه جوړېږي او کار دا یو داسې وشي لغړېدا دې چې سړی بیا د ملامت نه چاته مخامخ کېدی هم نه شي زما مشر یې زما مشر یې چې ځي ما داسې وګڼه لکه خپل زوی وایم بچي دا ستا ځای چې په دې جیل کې بند دی دا کاټنه دا غړېدا دی دا زما زوی دی دا ستا زوی دی نو چې ستا دې سکې ته وګورم نو څومره خوږ مشر ښکارې او چې هغه سپک ډک ته وګورم که نه هسې خفه کېږم کښېنه کښېنه خفه شوم ډېر زیاته چې خدای پاک خو تاله داسې اولاد اړو درکړی نه وي چې ستا داسې اولاد دی چې مدرسې ته تلې او خشته د دین خدمت یې کولې بچي ته زما د زړه څه خبرې پولۍ پې ویایې پولۍ د دې زوی دی راسه یو ګیلې دی بچي خو دا مور ته تللی لږ شرارتي مور هم چې را راکوي وه خاصه بس ته مشر راغلی که نه نو ستا راتګ زما په سب سترګو من دومره به توبهګار کړم دومره به توبهګار کړم چې دا به بد ته نصیحت کړي چې د خان د غلا نه ځان وساتئ هسې که ګرځي په شرمونې به شرمولې ما تا ته خو پته ده چې دوی کلي کې د خلکو زه جرګې کوم منډې تړلې وله واما نو دا سپېره راغی نو یې زما نه غلا کوله الله دې په هر کلي کې ستا په شان ده ښایسته ښایسته خلک پیدا کړي د غلېدا دې شابه ورشه خدای دې بېرته د سخا د لولي په شان پرې توبه زغه نکانو رسې یو ځه وینو راوړه جي کنه یو ځل راوځي دا وایي بچي الله دې وي سره کا نو زه راځه چې وشو چې زوی را سره پرېږدم نه بچي دلته به ستا د خوا راولم او تا به معافي غواړي دلته یې وغواړه او دا دواړه راولې د خپل زوی په ضمانت پسې نه راځم خو دا بل نه دی شو د بېګر دا ورپسې راغلی و ضمانت ته د ده رقم راغلی مچې کلي کې راته دښمني سازېږي او موږ ډېر غریبانان یي دغه دی دا دی دغه دې دا دی زه دا ریان یم که نه چې د غلط سړي پسې چې کوم سړی راځي ضمانت له نو هغه غلط وي ښه سړی بلکل داسې خلکو پسې نه ځي خو ته وایې چې یاره بس دا زما خو مجبوري وه چې زوی مې دی که نه چمنی ګیلې ګیلې راته راوړي ورشه هغه ځوانه راوړه ښه جي دا دې ووهله ورشه دا کېره هلته کېره که نه تا خدای د سره خلاص کړ ته ولې د اوس ورشه ورشه هغه ځوانه راوړه پلار دې زما قصه راغېږي خو لکه ضمانت وکړه پاپلین ماما او یې سره راځه برکه زما پلار ډېر خلور سړی دی ته اوس ګوره چې څه کېږي هغه راغی دایره ویلې هلکه خبرې ډېرې مه کوئ راځئ خان غوښتي وو شابه هله راځئ راځه د شي مخته مخکې شه راځه یالکه پرېږدې راپاسه څنګه پرېږدم الله بس یې وبرکو خان به دې ورخ دیو بازا هم پیمان چې باقي دی پانځي کوي انا وای دل نه راولا دغه کولډ نه وا دغه پانځي کول دی نه خو الته پانځي کوي پیو بازا پرې زمانه بنا هغه چې تیم څنګه دی مشران کې کوي بس شکر ستاسو دعاګانې ساخ ماډي چې پاتونه ویلې بچي مې دغه وای فقیر کې پاتې کیږي خو به زمانه وی ډیر وړاندې نو خدا سے کار وکړه خیر چې کور ته بوزې لیک نصیحت وکړه پلار یې که نه خدا دې زوی دی زه به پوهېږم السلام علیکم داجی وعلیکم السلام بچي
داسې سړي نه غلا کوي ته ته اوس په ادب باندې ما سره خبرې وکړې د غریب سړي دومره خیال ساتي بې بغلا کې تعالی شرم زه خو ما خو نه جوړه ته به د داسې بدرنګ سړي زوی ما ته څه پته چې دونه خوب دروغ ستا پلار یې داسې بچی خو الله تعالی چاره نه ورکوي داسې ما یې راکړئ ناسوره کم از کم مړه د دې کولې د دې عزت خیال به دې ولا ساتلو خو داسې یو خبره مې اورې یو داسې مې چینګې وینګې کوه مخه لاندې باندې ګورې را ګورې خو د دې نه پس نه دي داسې غلطي وکړه که نه کاکاجي زه به درته سر وم ښه هغه بل به یې راخلاص کړی بچي که نه emergency de la mañana. No quiero ni faquiga. Sobre el día de que van a comprar vale del positivo. Es lo que debe dar más. Yo no sé carne cana. Si pollo, puliso, manisha, epsi, awam, dango para trabajar. Na, no es más saco. Saco. Pero tata. Venga. یا جی هغه خو تښتېدو ښځه خیر دی هغه داسې ساده غوندې لکو خو دا ټول څونه رامیتوبونه چې دي دا ستا په رضوي کې ته د دې سته کوټو هاي هاي کارټونه بچي ما خو زه به تاله د کارټونو کمپني کولی وم هسې کاکا یو تپوس ته نه کوم ستا پاپلین نوم شو که نه دا کور ودانې دې څه نوم د هغې ملیشن دی بچي او د ده کارټون نوم دی جي نو دا ستا څه سوچ و مطلب دا دی ته څه د کپړو کاروبار دې شروع کړو یا چاته کاکا نه دي ستا اصل ما وی زما دا بچی به غټ سړی به شي کامیاب به شي الله به کامیاب کړي او د ده به د کپړو کمپنۍ دي دغه دا دی کپړو کمپنۍ داره کوي هغه غل شو د هغه سوچ ته وګوره او د په شکالې چې دغې په شان دا ټرک پې ونړي دا چینګې وینګې چې به یې داسې راله شي زه به هم درته ځانه ته بدې ښکاري خجي ښه داسې کار دی ګوره پلار د زوی لپاره څومره ښه سوچ کوي ستا لپاره ګوره هغه د کپړو یو کارخانه تیاري او ته شرمه ته د پلار د پټکي د دې عزت هم ته نه کوې دا والا خاورو کې راغورځی ما به د بچي څونه ښایسته سوچونه کړي دغه دی دا دی او د ده نه غلي وته ما به زما یو ښایسته شنتجیني وکړم او ده به یې وکړم الله به د بچي ورکړي دغه دی دا دی دغه مسیرې به دې هم کېدم کپانه د ما د پلار او د مور دغه سوچونه دي چا د کفن ږدي چا د لښد ږدي چا د قبر نوم ږدي موږ وایي زما د نیکه ببرشیر نوم نو ببرشیر او جی ننیا مې پیشو نومو نو داسې نومونه دي خیر نه د ځناورو دا نومونه خو خیر ښه دي لکه مطلب خو څوک د سپکه دته وایي که نه نو مې بدي نه ښکاري او دا ښه نومونه خره چې په تاسو شرمونه یې بابا کور ته ځو کور ته ځو خو د دې سړیانو نوم یې معافي وغواړه هسې نه بلو د ویرې چت پکې پټ یو کار دی کاکا چې خو پکېږه ما من دې معافي نه غواړي بس مر الله د رضا لپاره وبخښه حاجي ما بیا کړه برادر حاجي او خبرې به که نه الله دې عزت وکړه الله دې اعمال لره او ان شاء الله تعالی چې بیا به راوړي خیر ان شاء الله کو ته کار خدمت دې ما ته وایي زه به راځم حاجي الله راضي ښه خدمت دی السلام علیکم الله دې ښه ساته السلام علیکم هذا مكيشة سيد مذيع مكيشة إنما يا مدى سليم إلى أدرب خيخ أخي ده هذه بهم خیال دی ولا پلار ته په هره خبره کې دغه دی دا دی دا دی ورته ویل چې دغه دی دا نه دی او ته ماته دې ووایه دا الله ذلیله که د یو برید څو کرې بده یو لاندې خجي ما ته خو پته نشته بس شرمه لږ اوبه راوړه شابه یاره په چې څه شرمونه دي نو زما حجرې ته به راځي